نو دا هغه د کمزوري او د دروغ روایت دی چې پر رسول الله ورتړلی دی چې موسی علیه السلام پسې دا خبره جاري وه چې د دا شی خراب دی بیا د کاڼي باندې کپړې کېښوې او بیا الله تعالی وي دی د دې عیب نه داسې خلاص کړ چې جامې د ده نه وایستې نو دی صفا شي. دا یې د موسی علیه السلام عزت جوړ کړ که عزته شي. اول خلکو وایي چې صرف مثال خوسیه یې پرسېدلې ده. اول خلکو وایي چې صرف مثال خوسیه یې پرسېدلې ده. ولد د چې کوم دی دا آګې پرسېدلي ولد د چې کوم دی دا آګې پرسېدلي. وروسته یې ترې دوانه شیان وایست او په ټولو بني اسرائیل یې ولیده. دا د پیغمبر عزت دی که بېعزتي ده؟ دا زموږ روایت دا دی چې ابو هریره نه روایت دی چې رسول الله فرمایي دا قوم وړه خبره نه کوي د پیغمبر نوم مخې ته اخلي چې بیا څوک رد نشي کولی. قرآن څه وایي؟ اے مؤمنانو تاسو مه کېږئ په شان د هغه چا چې اذیت او تکلیف یې رسولو موسی علیه السلام ته، خو الله تعالی موسی علیه السلام د هغو خبرو او د هغو پراپیګنډو نه بری کو چې کوم څه د قوم وي، او موسی علیه السلام د الله په مخ کې مخور ثابت شه، عزتمند ثابت شه. وایي چې ابو هریره روایت کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د بني اسرائیلو عادت دا و چې هغو به بربنډ په یو ځای لمبېدل، ینظر بعضهم الی بعض، ځنو به ځنو ته کتل، بربنډ به لمبېدو د یو بل تماشه به یې کوله. وکان موسی یغتسل وحده، موسی علیه السلام به یوازې پټ لمبېده. فقالو، نو خلکو وینا شروع کړه والله ما یمنع موسی ان یغتسل معنا، قسم په خدای چې د موسی علیه السلام موږ سره په یو ځای نه لمبي، دې کې ولا چې څه خبره شته. څه چل دی؟ انه آدر، ولد د چې کوم دی دا آګې پړسېدلي، ولد د چې کوم دی دا آګې پړسېدلي. دا د دې شرم نه دا شی خراب دی والعیاذ بالله. نو دا ځکه موږ سره نه لامبي. فذهب مرة یغتسل فوضع ثوبه على حجر، وی واورځي موسی علیه السلام چې نه تلاړو دې له پټ لامبي کپړې وایستې او په کاڼي کېښوې. ففر الحجر بثوبه، وی کاڼي ته نه کپړې وتښتولې. فخرج موسی فی بئسره، موسی علیه السلام کاڼي پسې منډه شروع کړه، کاڼی مخکې موسی علیه السلام ورپسې. فیقول یا ثوبي، فیقول ثوبي یا حجر، اے کاڼیا زما کپړې، اے کاڼیا زما کپړې. نو وی دا کاڼی تلو تلو د بني اسرائیلو د منځ کې ودرېده چې ټول کلی ولاړو. حتی نظرت بنو اسرائیل الی موسی، تر دې چې بني اسرائیلو ښې سترګې وغړولې موسی علیه السلام ته. څه شي ته یې سترګې وغړولې؟ په دې خو پوهېږې که نه؟ ها. نو فقالو، نو چې کله موسی علیه السلام ښه ولیده نو بیا یې وویل چې والله ما بموسی من بأس، قسم په خدای د موسی خو هېڅ چلم نه دی، څه شی روغ دي، زړه کې خو پوهېږې؟ ها. واخذ ثوبه، موسی علیه السلام د خلکو منځ کې کاڼی ودرېده چې موسی یې په خلکو ښه ولیده چې هغې مګې خو یې نه دي پړسېدلي، حساب ټیک دی. نو موسی علیه السلام بیا کپړې راواغستې. نو دا هغه د کمزوري او د دروغو روایت دی چې پر رسول الله ورتړلی دی. هلکه په قرآن کې د دې خبرې جواب ولټوه چې ته هر هغه کلام نه منې چې ته وایې هغه کلام کې چې کله د نبي کپړې وباسي کوم کلام کې دا تذکرې هغه زه نه منم. د قرآن دی څه به څه کوي؟ قرآن وایي فبدت لهما سوآتهما وطفقا یخصفان علیهما من ورق الجنة. نو اوس په دې کلام څه کوي؟ آدم علیه السلام او د هغه بیبي چې کله په جنت کې اوسېدل او الله منې کړي چې ولا تقربا هذه الشجره، دې ونې ته مه نږدې کېږئ. هغوی کله نږدې شو نو زله شو. لدې هر یو چې منکر وي غټ کافر دی، شاکر نه دی کو په نوم باندې شاکر دی. مسلمان له اسلام ځان خبر کړه، د فتنو له هر یو ډار ځان خبر کړه. کله کله به دا خلک وایي ګوره موسی علیه السلام آیات پوهی تاسو ته یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجیها. وجیها څه معنی؟ مخوریز، عزتمند انسان. صحیح شو؟ قرآن وایي چې موسی علیه السلام عزتمند انسان. حدیث کې دا دی چې موسی علیه السلام حدیث تا ته وایي حدیث کې دا دی او دا حدیث کې شته. موسی علیه السلام هغه اوږد حدیث دی. موسی علیه السلام لمبا کوله نو کپړې اوښکې وې. د هغې قصه تاسو مخکې نه پوره واورئ چې تاسو پوه شئ. د بني اسرائیلو طریقه دا وه چې هغه خلکو به لامبل که نه لمبا به یې کوله، داسې بربند به لامبل بغیر کپړو به شریکه، دې کې به یې عیب نه ګڼلو. دا سړی ما ته ګورې زه درته ګورم. موسی علیه السلام به د دوی نه جدا لامبل، موسی علیه السلام به د دوی نه جدا لامبل. نو دوی به موسی علیه السلام باندې دا ګمان کولو چې د بدن کې څه عیب دی.
دې ځکه موږ نه پټ لاندې به یو وخت د اوقات موسی علیه السلام لمبا کوله او کپڑے اوخي بیل کان باندې کپڑے کی خو اکان دې نه کپڑے تختول کان څنګه کپڑے تختول د الله د قدرت نه خوا چې کان روان شه کپڑے ځان سره الله خو علیم حکیم ذات ته موسی علیه السلام اکان په سمنډه و دل د بنی اسرائیل ولیدو موسی علیه السلام بغیر د کپڑو نو دا د بنی اسرائیل چې کم ګمانو هغه بیا خطا شو چې لکه د موسی علیه السلام بدن کې عیب مې به نشته بهرحال دا هو قصه وا کانه کپڑے تختول د الله د قدرت نه خوخه دا یاست نو دا منکری حدیث پتا ته وي قرآن وی چې موسی علیہ السلام عزتمن سره حدیث وی حدیث خو دی بدا سوی خابه د خلق دی حدیث خو د موسی علیہ السلام نا کپڑے وباسي هر هغه کلام چې د پیغمبر نه کپڑے وباسي موږ هغه منو ته تیار نه یو شابه ځنه کې د اشکال د منکری حدیث د شبهه باندې پوه شو به شو ته وته وې چې دا مسو ومانه چې هر هغه کلام چې د پیغمبر نه کپڑے وباسي او د پیغمبر د کپڑو خو تذکرہ بکی هغه ته نه مني او نه منم دا قرآن کې شته آدم علیہ السلام او دغه بیبي چې کله په جنت کې اوسېدل او الله منې کړیو چې ولا تقربا هذه الشجره دیونه ته منې ځکه چې وغي کله نږدې شو نزل شو قرآن میں فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة نو اس په دې کلام سره سکے چې ته هر هغه کلام نه منې چې ته هغه کلام کې چې کله د نبی کپڑے وباسي کم کلام کې دا تذکرہ غزنه منم دا قرآن دې سره سکے دا قرآن کې مشته